ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس سپین بیرغ لرو همدغه کافي دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس سپین بیرغ لرو همدغه کافي دی. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د هیواد درې رنګه بیرغ د برخلیک په هکله د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د بیرغ ډول توقیفي نه دی او هر جریان چې واک ته ورسیږي کولی شي چې د هیواد بیرغ انتخاب کړي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد همدغه راز ویلي چې دمګړی د افغانستان بیرغ سپین دی، خو په مناسب وخت کې هغه هم د ټولیزې هوکړې پر بنسټ به د بدلون وړ وي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړه، موږ سپین بیرغ لرو او دا کفایت کوي. که چیرې په مناسب وخت کې ټولیزه توګه په کوم بل څه باندې هوکړه وشي، بیا له همهغه استفاده وشي. ورته مهال د سیاسي چارو ځینې شنونکي د یو هیواد د بیرغ څرنګوالي د نړیوالو لپاره د هویت پیژندنه کې مهم ګڼي او وایي چې هیوادواله باید د بیرغ د څرنګوالي په ټاکلو کې رول ولري. د پوهنتون استاد ذکي الله محمد وایي اسلامي امارت باید لویه ولسي جرګه راوبولي او له خلکو واک واخلي چې تاسو کوم بیرغ د ملي بیرغ په توګه انتخابوئ، هره رایه چې خلکو ورکړه حکومت یې باید ومني. د سیاسي چارو شنونکی محمد متین محمد خیل هم وایي دا درې رنګه بیرغ په هکله باید افغان ملت پرېکړه وکړي او یا دا چې څه ډول پارلمان جوړ شي ملت پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت لا بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هیواد درې رنګه بیرغ ښکته او پر ځای د اسلامي امارت سپین بیرغ لګول شوی دی، خو روښانه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغه بیرغ برخلیک څه شي.